د ملتیامو مننه کوو او تاسو بیا یو د بلوچستان صوبې ولوري ته چې په سرانانو کډوالو کیمپ کې مشت افغان کډوالو وایي چې د افغان سټیزن کارت لرونکو کډوالو ته د هم د پی او آر کارت والا په شان اسانتیاوي ورکړل شي ځکه چې دوی اندېښمنه دي چې د آی سی سی کارت په لرلو هم لکه د سند د حکومت کار ورسره ونشي او وننیول شي لکه په کراچي کې چې کوم افغان کډوال دي. نور تفصیل تاسو ته راغونډ کړی دی نعمت الله سرحدي په خپل ریپورت کې. د بلوچستان ایالت په سرانه نوي افغان ماجر کیم کې میشت افغان کډوالو مشرانو یو جرګه وکړل. په دغه جرګه کې د یونیسیار آی ام او د پاکستان حکومت څخه غوښتنه وکړل چې ودی ته چې د پیژنګلوي د لپاره کم ای سی سی په نامه جړ کارډونه ورکول شوی دي هغه باندې د دوی مشکلات نه هواریږي. اوس خپل چې درته ناسم زما کور والا ای سی سی کارت لري زه پی او آر کارت لرم و زما کور والا ته یونیسیار د خوا سمرسته نه ورکول کیږي منګرمات راکول کیږي. نو زموږ د نن د جرګې ادب او دغه مقصد هم دا دی چې ای سی سی کارت هم باید د سہولیات ورکړل شي لکه چې پی او آر کارت ورکړل شوی. ای سی سی افغان سټیزن کارت په 2019 کې پاکستان حکومت د کډوالو د عالمي تنظیم آی او ام او د جرمني په مرسته په پاکستان کې هغه افغانانو ته ورکول لړۍ پیل کړه کوم چې پی او آر کارتونه نه درلود او دلته په ناقانونه توګه استوګن وو چې شاوخوا اتلکه 40,000 افغانانو ته ای سی سی کارتونه ورکول شوی دي. کول غواړي هغه کچيري دغه کارت حکومت پاکستان ته پر سرحدي پول واپس کوي و دې ته د عالمي ادارو لخوا مرستې هم نه ورکول کیږي. دغه ای سی سی کارت 15 کال مخکې مشترکي ولفردا باندې تاسو ته معنا سفر او د سہولت د اکاونټ دا کېدای شي اوس په حاله چې موږ په لاس کې دی د 15 شپږ کال د دوه کاغذ فرق نشته پر ای سی سی کارت باندې مرسته نشته پر پی او آر باندې راځي په دې اجازه باندې هیڅ شی نه دی ورکړ هیڅ ارزښت نه لري هیڅ کمپشن ته ولاړ شي کوټ ته ولاړ شي کراچي ته ولاړ شي مخه راګرځي وای دا هیڅ معنا نه لري دا چا درکړی دی دا څنګه دی دا د ماجر دغه دی نه هیڅ شی دی. د افغان کډوالو د لپاره کارکونکو د حکومت پاکستان اداري افغان کمشنري دلته په بلوچستان کې چارواکي وای سپیوار کارډونه کم افغانانو تر کول سوي دي هغه دلته په پاکستان کې بانک اکاونټ موبایل سیمان هم خلاصوي سي او د یو شهر څخه بل شهر ته تګ او راتګ هم کوي سي خو هیڅ سي کارډونه یوازې او افغان کډوالو ته د پیژنګلوي د لپاره ورکول سوي دي خو اوس دوی د غیر دولتي سازمانونو سره په تماس کې دي چې دغه ای سی سی کارډونه لرونکو افغانانو ته دغه سہولتونو زمينه دوی برابر کړي. په پاکستان کې په یو اندازه شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال پاتې کیږي چې 14 لک افغانانو ته پی او آر او 40,000 افغانانو ته ای سی سی کارډونه ورکول شوي دي خو پاتې تعداد د افغانانو دلته په پاکستان کې په ناقانونه توګه ژوند کوي او د نیولو پس بیا پر چمن او تورخم سرحدي پول باندې افغانستان ته هم سپارل کیږي. نعمت الله سرحدي وی ډیوا چمن.